د مزار شریف ښاروال حافظ عبدالرحمن همت په یو رسمي ناسته کې له احمد رشاد چې د ودونو تالارونو د اتحادیې مسؤل دی او د اتحادیې له یو شمېر نور غړو سره وکتل. په دې ناسته کې چې د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري او تخنیکي رئیس محمد جاوید مایار هم ګډون درلود، د روضې شریفې سویل اړخ د بیارغونې، سمسورتیا او روښنایي په اړه خبرې اترې وشوې. د مزار شریف ښاروال په دې لیدنه کې وویل چې د ښار پرمختګ او آبادي یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت نه دی، بلکې د ټولو ښاریانو ګډې پاملرنې او ګډون ته اړتیا لري. نوموړي د واده تالارونو له اتحادیې وغوښتل چې د روضې شریفې شاوخوا د بیارغونې، سمسورتیا او ښکلا لپاره له ښاروالۍ سره همکاري وکړي او په دې برخه کې د فعاله ونډه واخلي. همداراز د ښاروالۍ سکتوري او تخنیکي رئیس محمد جاوید مایار هم د ښاریانو او ښاروالۍ ادارې ترمنځ په ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ. په پای کې د واده تالارونو د اتحادیې مسؤل او غړو د دغو وړاندیزونو هرکلی وکړ او ویل چې ښار د ټولو ګډ کور دی او د دې د پاکوالي او زرغونتیا ساتنه زموږ د ټولو ښاریانو ګډ مسؤلیت دی. هغوی ژمنه وکړه چې د روضې شریفې شاوخوا د بیارغونې، سمسورتیا او روښنایي په برخه کې به له ښاروالۍ سره هر اړخیزه همکاري وکړي.